داسې سموت ګډ غوندې کې یو څو شعره مې لیکلي دي دا به سره هغه کومه شریک کړمه چې د غم لښکرې مې تنبې د حوصلو ماتوي د غم لښکرې مې تنبې د حوصلو ماتوي خو پښتنې حوصلې زور د حادثو ماتوي شعر دی چې د کاڼي کرښه شي خبره چې یو ځل غوټه شي د کاڼي کرښه شي خبره چې یو ځل غوټه شي پښتونې مه بولئ د سره چې پښتو ماتوي او د کاڼي کرښه شي خبره چې یو ځل غوټه شي پښتونې مه بولئ د سره چې پښتو ماتوي او شعر دی چې اخر تر څو به تربګنۍ او دشمنۍ وي دلته اخر تر څو به تربګنۍ او دشمنۍ وي دلته پښتون به کله دا رواج د پښتنو ماتوي او فقیر صاحب چې د قوم مفاد د خرڅولو مثال داسې واخله د قوم مفاد د خرڅولو مثال داسې واخله لکه تورسرې چې خپل ستر په پیسو ماتوي د قوم مفاد د خرڅولو مثال داسې واخله لکه تورسرې چې خپل ستر په پیسو ماتوي او د احمد علي صاحب ډېر زیات اصرار باندې چې دا قوم مفاد د خرڅولو مثال داسې واخله لکه تورسرې چې خپل ستر په پیسو ماتوي او دا شعر و چې کوم د محمد جان صاحب دپاره ډالۍ وي چې یو عاجزي ده چې بنده به لوړ مقام ته رسوي امین صاحب یو عاجزي ده چې بنده به لوړ مقام ته رسوي غرور مدام لره خپل ځان په خپلو کړو ماتوي یو عاجزي ده چې بنده به لوړ مقام ته رسوي او غرور مدام لره خپل ځان په خپلو کړو ماتوي او دا شعر ده چې اوس د غوغا څه معنا او مخې ته سبند وتړئ اوس د غوغا څه معنا مخې ته سبند وتړئ غله خو مدام لره کورونه د اودو ماتوي اوس د غوغا څه معنا مخې ته سبند وتړئ غله خو مدام لره کورونه د اودو ماتوي امین خان صاحب دا کسر سما نه خوړو خو سموت ګډ غوندې کې مې جوړ کړی دی چې ځکه خو لوبې سمندر کوي د مرګ په خوله کې ځکه خو لوبې سمندر کوي د مرګ په خوله کې او چې مورې هره ورځ نظر په سپیلنو ماتوي مهرباني ډېره یو بل وی ډېر زبردست دی خپل کلي د چې کله کله د نوځم نو د سړه لرغونې کې خفه شي ورونو جوړ کله نو یو وارې زه داسې راننوتم نو دا یو شعر بس داسې راپخله شو نو بیا مې نوټ کړو ځان چې زه چې د ورانو دیوالونو او خړې لار ته ګورم زه چې د ورانو دیوالونو خړې لار ته ګورم قسم په خدای لکه قیدي مې زړه دردونه کوي مخکې به ته د چونکې اختر تېر شوی ده نو یو دوه شعره به د اختر په دغه کې ویم چې ارشاد دی چې که ازمیخت مسلمانانو ته روژه ده که ازمیخت مسلمانانو ته روژه ده نو اختر د دې ازمیخت لویه تحفه ده که ازمیخت مسلمانانو ته روژه ده نو اختر د دې ازمیخت لویه تحفه ده او په صحیح معنا پیغام د اختر دا دی په صحیح معنا پیغام د اختر دا دی د امت د یو کېدنې دا ذریعه ده